سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ یاست. یو نوی جنګ مې ولیدی چې ډېر جالبه جنګ دی. د جنګونه خو نو کېږي، جنګونه خو بس زموږ داسې یو رواج دی. دا جنګونه به سره کېږي، خو دا چې دا تر ټولو جالبه جنګ دی، نو دا جنګ را سره وګوري او همدوسه دښمن نه پکې معلومېږي. تر ټولو درې مهمې نکتې ما پکښې ولیدلې چې یاره ډېر مې ورته وخندل، خو څه یې کوې چې مال راسي تاسې هم را سره ووینئ. نو لومړی نکته دا ده په صاحب محترمه چې دلته یو ځوان راځي او دا یو کشر دې خواته پورې وایي چې هلکه جنګ مه کوه، جنګ ښه کار نه دی. دا بل هم دې خواته ایسته کوي پورې وایي چې وروره ته هم دې خوا څه جنګ مه کوه، جنګ سره ښه کار دی. له ناجس او ته وایي مه کوه، خدای قرآن ته وګوره کوچنیان دي کشران دي سره خلاص یې کوي. راځي دې خواته دا بل کس سره خلاصوي، خو څه یې کوي متاسفانه چې د چپک وارې دی او یو دانه سوک یې پر دا اختر باندې وخوړی. ګر سره یې لارو لیکه ځینې ورکه کړه چې پر کومه خوا راغلی وو او څه وسوله. دا خو ما دا خلک سره خلاصول، په ما څه وسوه. نو بس دا یوه نکته پر دې ځای باندې پای ته رسیږي. راځو بلې نکتې ته. دوهمه نکته دا ده صاحب محترمه چې دلته دا ځوان یو مړې چپلاخ سره غورځي، یو بل خو د خپله پر غوږ باندې یو څوک وخوړی نو پر دا مځکه ومښتي. لاره لیکه ځینې ورکه سوه. بېرته هم د هغه نفر چې څوک یې ورکړی دی راپورته کوي چې صاحبه جوړې خیرات دی، چا وواله دی په څوک پش پې نه کړی دی. دی ورته یا بس ته ګزاره کېږدي ځکه دا څوک چا وغورځوئ. نو دی پسې ګرځي په څوک پسې چې څوک یې خوړلی دي، خو بس سر نه سره خلاصېږي، حالات سره ګډوډ دي. واده د اولادات پکښې غورځي، مولادات هغه کیسه ځینې جوړه سوه. خو بیا هم د هغه نفر نږدې ورته ولاړ دي چې مه کوه جنګ مه کوه، جنګ ښه کار نه دی، خدای ته وګوره دا څوک دې درکړي دي، دا کم یې ودرکړي ته یې ما ته په لاس راکړه. خو وروسته یې ورته پام سو چې هغه ته یې وغورځوئ. درېیمه نکته دا ده چې صاحب محترمه دلته دغه کوچنی بیکاره ولاړ دی چې یاره د مشرانو جنګ دی، زه بیکاره ولاړ یم، څه شي وکړم. شاوخوا ګوري چې دا جنګ ولیدی او په څه خاطر جنګ دی، دا پر څه شي جنګ سوی دی. نو راپورته سو دلته دا بغل ته وکته چې د یو نفر ته دوه کسانو کش کړي دي، یاره راسه زه هم بیکاره یم. نو ورته کش که سوکان. نو صاحب محترمه دا کوچني سوکان ورته کش کړ. د مور شي دی انشاءالله د خیر سره دا کوچنیان چې غټ سي دا غټ راتلونکی دي. یو دوه څوک یې ووالي بالا خواته ولاړي، نو بیا مخ پر راکاټ کړي چې خواته خو نوبت نه رسېږي، راسه د هغه یې وته یې کش کا نو سوکانو در لاندې کړل. نو دا هم یو درېیمه نکته وه چې تاسو ولیدل. څلورمه نکته دا ده چې صاحب محترمه دلته یو ځوان ولاړ دی. نو دا ځوان خواره کوي چې شي وکړي، د لرې څخه دا جنګ ګوري، تماشچي کوي، تماشا یې کوي، نو خوند ورکوي کرار دا جنګ. نو راځي میدان ته غواړي چې یو څو کسان سره خلاص کړي. نو کرار ځان را رسي د خلکو په منځ کې، کرار په طبیعت سره ځان را رسي. شاوخوا ګوري چې ته ودرېږه، کم یو زورور دی، کم یو کمزوره دی. هغه چې پل کمزوری ولیدی نو ځان پکښې را چرخوي د خیر سره. خو څه یې کوي چې بل پښو تر ولوېدی چې مه کو. نو دی رالی دلته، نو یو لغته یې دا بل یو کس ووالي، بېرته پورته سو. یعنې د هغه ځای څخه دلته په خوارۍ پسې رالی.